السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزانو، خیانت کول اسم بد دي، خو د خپل کور سره، د خپل کورنۍ سره، د خپل قام سره، په خپله خاوره د دښمن تر شا ودرېدل، د دښمن دپاره تبلیغ کول، د دښمن زنده باد ویل بدترین انسانان دي. د نړۍ بدترین انسانان او د خدای دښمنان همغه خلک دي. دا ځکه چې د څو پیسو په بدل کې، د یو چوکۍ په بدل کې، د یو شي د لاسته راوړلو په بدل کې د خپل قام وژني، خپله خاوره سپکوي، خپل ملت سپکوي، د خپلې کورنۍ او د خپلو عزیزانو دښمني کوي. د ده نه بد انسان په نړۍ کې نشته دی. او د هغو نه بد بیا هغه دي چې پیژني او څه ورته نه وایي. عزیزانو، هیڅ وخت به تاسو نه وي لیدلي چې د یو کورنۍ په کور باندې غصب شوی وي. د پښتنو دا دود او دستور دی چې 100 کاله وروسته، 200 کاله وروسته هم وایي چې زر ده بدل واخیسته. نو چې یو څوک راشي او زما په کورنۍ او زما په بال بچ باندې غصب وکړي، یو کافر راشي، یو هندو او سیک راشي، او بیا یو څه وخت وروسته د هغې بچي بیا راپاڅېږي او د دښمن تر خوا ولاړ وي او د پلار دښمن ته خپل ځان وایي او خپل ځان هم ترې قربان دی او خپل جایداد او خپله خاوره د هغې ملکیت شمیري چې زه د هغې یم. هوښیاران په دې باندې پوهېږي او خاینان، ډارن، د پلار او د نیکه دښمنان، د خپلې خاورې خاینان، د خپل قام دښمنان په دې باندې هسې هم نه پوهېږي. الله مو ښاد و احوال لره. یو اوسئ، یو بل ته لاس ورکئ، پردیو ته ځای مه ورکوئ. چې بل څوک وي او ستا په خاوره باندې ستا د امنیت چغې وهي، همدغسې ستا دښمن دی. او هغه چې په هره سطحه، د دین په سطحه یا د دنیا په سطحه لوړ دی، خو په دې وخت کې چپ دی، که د اسمان نه راکوز شوی زما دښمن دی. ځکه چې څوک چې قاتل ته، څوک چې دښمن ته، څوک چې کافر ته کافر نشي ویلی، په هغه کې اډو د سره ایمان نشته دی. که هر څومره د ایمان خبرې کوي، دی درواغجن دی. دی د یو کاروبار په خاطر کوي، دې ته یې کار ویلی دی، دې ته ایمان نه دی ویلی. څوک چې د کام دښمن ته، چا چې د کام ډوډۍ خوړلې ده، چا چې د کام اوبه څښلي دي، چا چې د کومې خاورې اوبه څښلي دي، چا چې د کومو غرونو په منځ کې ژوند کړی دی او علم یې حاصل کړی دی، نن د هغه د دښمن سره ولاړ دی او یا پټه خوله دی. دی زما دښمن دی. السلام علیکم.